يا نبي سلام عليك يا رسول. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام نن زمنګ استاسو موضوع وجود باری تعالی ده. الله جل جلاله هغه واجب الوجود ذات ته ویل کیږي چې په کوم باندې پناه نه راځي او څومره صفات کمالیه چې دي هغه ټول پکې موجود وي هغه ذات ته الله تعالی ویل کیږي. محترمو د الله جل جلاله نه سوا څوک واجب الوجود ذات نشته. د الله پاک دوه قسم نمونه دي. یو قسمه نمونه د الله پاک ذاتی دي او دویم قسم نمونه د الله پاک صفتی دي. ذاتی نوم د خدای پاک صرف الله دی او صفتی نمونه د الله جل جلاله محترمو روایت مبارک کې راځي یو کم سل نمونه دي. تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي چا چې دا یاد کړل الله جل جلاله به هغه انسان جنت ته ور داخلي. محترمو د دغه یو کم سل نمونو نه علاوه نور نمونم په قرآن او په احادیث مبارکو کې راغلي دي لکه ذوالفضل، ذوالمعارج، ذوالطول، ملیک، اکرم، رفیع، شاکر، قاهر، دائم، وتر او فاتور. دغه نمونه محترمو د الله جل جلاله نمونه دي په قرآن او په احادیث مبارکو کې راغلي دي. دین علاوه محترمو د الله جل جلاله یو قدرت ته صفت د الله پاک صفت د قدرت ته چې هغه د الله جل جلاله د پاره ثابت ته، یعنی الله پاک قادر مطلق ذات ته. هر څه د الله پاک په قبضه قدرت کې دي. د الله نه علاوه داسې ذات نشته چې محترمو دا هر څه دغه په قبضه قدرت کې وي. دویم محترمو د الله پاک صفت اراده ده. په خپل اختیار او په خپل اراده سره چې الله پاک سو غواړي هغه ته محترمو وجود ورکی او په خپل اختیار او په خپل اراده سره چې الله پاک وغواړي نو یو شیز د مخلوق او عالم نه پناه کی. دین علاوه محترمو د الله جل جلاله د پاره صفت د سمع ثابت ته. الله پاک اوریدل کوي د تمام مخلوق بولی په یو ټیم باندې الله جل جلاله اوري. ساتل زر کم بیش مخلوقات دي محترمو الله پاک پاغي کې ګډوډیږي نه او نه الله پاک په هغه کې غلطیږي. سره د دې محترمو الله پاک د غوګونو نه پاک دی. محترمو د الله پاک بل صفت د بصور دی. الله پاک لیدل کوي تمام عالم او تمام مخلوق الله پاک ویني په یو ټیم کې ککم پټ دي ککم ښکاره دي ککم اوبو کې دي ککم هوا کې دي ککم آسمانونو کې دي ککم په ګټو کې دي ککم په ونو کې دي. محترمو دا ټول الله پاک په یو وخت باندې ویني. سره د دې محترمو الله پاک د سترګو نه پاک دی. دین علاوه محترمو د الله جل جلاله یو صفت د خلق او د تکوین دی. د خلق معنا پیدا کول دي او د تکوین معنا وجود ترا وستل دي. الله جل جلاله په لفظ د کن سره پیدا کولم کوي او اغسیز وجود ته عمره ولی. دا صفت صرف اور صرف د الله دی. د الله نه علاوه دا صفت په مخلوقاتو کې د اچا نشته. محترمو د الله جل جلاله د مخلوق د رزق ذمہ داری اغسته ده. حلال رزق ته حرام رزق ته الله تعالی پیدا کړی دي. په الله پاک خپل مخلوق ته وقتن په وقتن محترمو رزق ورکي. دین علاوه محترمو بلدا کې د ساتل پکار دي چې نیک بندگان الله پاک ته نږدې دي او بد بندگان د الله پاک نه لري دي. څنګه نږدې دي؟ څنګه چې مخلوق ته نږدې او لري نه محترمو هغه د الله تعالی په علم کې ده چې څنګه الله پاک ته نږدې دي او څنګه د الله پاک نه لري دي. کم انسان چې محترمو د الله جل جلاله د وجود نه انکار کوي او د الله د وجود منکر دی محترمو دغه انسان کافر دی او په دغه جرم کې با د همیش لپاره په جهنم کې سوځي او په جهنم کې به پاتې کیږي. دین علاوه محترمو دا عقیدم ساتل پکار دي چې الله پاک د هر قسم نقص او د هر قسم عیب نه پاک دی. لکه الله جل جلاله د بیماری نه پاک دی،
د صحت نه پاک دی، د بچپن نه پاک دی، د نوجوانۍ نه پاک دی، د بوډاوالي نه پاک دی، د ستړیوالي نه پاک دی، د نسیان نه پاک دی. محترمو دین علاوه الله جل جلاله هر سیز ته وجود ورکړی دی او هر سیز کې خواص او تاثیر د هغې خالق الله جل جلاله دی. هیڅ یو سیز محترمو د خپل ذات په اعتبار سره پایدناک او نقصانناک نشي کېدی. کله چې الله جل جلاله وغواړي یو سیز کې د فایدې صفت واچي محترمو هغه خلکو د پاره د پایدهدار وګرځي او یو سیز کې د نقصان صفت واچي هغه خلکو د پاره نقصان ده وګرځي. دین علاوه محترمو د مخلوق زندگی شوه او د مخلوق مرګ شو دا د الله جل جلاله په قبضه کې دي. کله چې الله وغواړي مخلوق مخ د ځمکې نه پناه کی او کله چې الله وغواړي محترمو دغه مخلوق ته وجود ورکی. د دین علاوه محترمو الله جل جلاله په ذات او په صفات کې تغیر او پناه ناراضي. د الله ذات همیشه دی او همیشه بوي. د الله پاک صفات همیشه دی او همیشه بوي. دین علاوه محترمو د الله جل جلاله اولاد نشته، د اولاد نه پاک ته، نه د الله اولاد شته، نه د الله بیبي شته او نه د الله بچی شته. محترمو څنګه چې د مخکینو خلکو عقیده وه د الله پاک د پاره به اولاد ثابتو، عیسایانو، هندوانو، مشرکین مکه پرشته به یادولې وي دا د الله پاک لورګانی دي او څوک د الله د اولاد کایلو، څوک د الله د بیبي کایلو. الله جل جلاله محترمو د دې سيزونو نه پاک ته. او بل عقیده محترمو دا به منګه تاسو ساتو چې د الله پاک دیدار په دنیا کې انسان ته نه کیږي، په آخرت کې به الله جل جلاله اهل جنت تخپل دیدار کوي چې د هغې حقیقت او کیفیت هغه الله جل جلاله ته معلوم دی. نو محترمو دا نن چې ما تاسو ته کومه عقیده بیان کړه د دې عقیدې ټاپک وجود باری تعالی دی او کومې خبرې چې مې تاسو ته بیان کړې دغه عقیده ساتل د هر مسلمان نارینه او زنانه دپاره محترمو فرض دي. که په دې کې کم و بیشوالی راځي او یا په دې کې یو انسان د یو عقایدو کې د یو عقیدې نه انکار کوي الله مکه محترمو دغه انسان دې سره بیا کفر ته رسي. الله تعالی دې موږ او تاسو د هر قسم کفریاتو نه وساتي او رب کریم دې زموږ او تاسو عقاید مستحکم او مضبوط کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا نبي سلام عليك يا رسول